مولانا وحید الدین خان د روان کال د اپریل میاشتې په 21مه نیټه خپل روح خدای ته وسپاره. دغه د مړینې خبر یوازې د هند تر پولو محدود پاتې نه شو، بلکې په خواوشا ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د هغه پلویان او مینوال د دې خبر په اورېدو غمجن شول. مولانا د هندوستان د ټولو مذهبونو او قامونو ترمنځ د یو داسې پیژندل شوي مذهبي سکالر په توګه پیژندل کېدو چې د سولې لپاره یې ټول عمر درس ورکړی، تبلیغ یې کړی او خلک یې ورته تشویق کړي ول. آوټلوک انډیا ورځپاڼې د اپریل پر 23مه د نوموړي یوه خبره په یو راپور کې اقتباس کړې ده چې پکې نوموړی وایي سوله د هیڅ یو څیز لپاره نشي قرباني کیدی، خو د سولې لپاره باید هر څه قرباني شي. مولانا وحید الدین خان د بریټیش انډیا یا برطانوي هند د اتر پردیش په اعظمګړ کې د 1925 کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه نړۍ ته سترګې غړولې وې. د هغه د مشرانو په اړه ویل کېږي چې پښتانه ول، خو مولانا په خپله پښتو نه شوه ویلی، که څه هم په نورو 5 ژبو پوهېده چې اردو، هندي، عربي، فارسي او انګلیسي دي. مولانا وحید الدین خان د مجلو مدیریت کړی، ډایریانې لیکلي، سفرنامې یې وړاندې کړي او له 200 د زیاتو کتابونو مصنف پاتې شوی دی. د هغه کتابونه عربی او انګلیسي ته هم ژباړل شوي دي. د الاسلام یتحد دی په نوم دغه کتاب چې پکې مذهب او عصري چیلنجونو ته کتنه شوې د قطر، قاهرې، طرابلس، خرطوم او تیونس په ځینو پوهنتونونو کې د نصاب په توګه ښوول کیږي. نوموړي ته ګڼې کورنۍ او نړیوالې جایزې هم ورکړل شوې دي. هغه ته د ډیمورګس په نوم نړیواله جایزه په 2002 کال کې په سویټزرلینډ کې د پخوانی شوروي اتحاد د یو پخواني ولسمشر میخایل ګورباچوف په لاس ورکړل شوه. د 2021 کال د جنورۍ په میاشت کې نوموړي ته هندوستان دویم تر ټولو لوړ ملکي ایوارډ پدما وبوشن ورکړو. په 1989 کال کې د پاکستان حکومت هم مولانا ته نړیواله جایزه دغه په کتاب پیغمبر انقلاب په سر ورکړې وه. دغه په برخه لسګونه نور کورني او نړیوال ایوارډونه هم شامل دي. انډیا آوټلوک ورځپاڼه لیکي مولانا وحید الدین خان خپل ژوند د دې فلسفې تر سیوري لاندې تیراوه چې ژوند ساده وکړه خو خیال لوړ ساته. ورځپاڼه لیکي په نیوي ډیلي کې د هغه کور ته چې څوک هم لیدو ته ورغلي د هغه د صوفي سټایل ژوند ته په کتو ضرور حیران پاتې شوي دي. کشمیر ابزرور ورځپاڼې د اپریل پر 24مه د مولانا وحید الدین خان په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې پکې راغلي په 2009 کال کې د امریکې جارج ټاون پوهنتون دغه کال د نړۍ د 500 باروسوخه دینی عالمانو لیکلړ خپور کړو چې پکې د مولانا نوم هم شامل و. ورځپاڼه لیکي پوهنتون د مولانا وحید الدین خان په اړه لیکلي و چې نوموړی د نړۍ لپاره د اسلام روحاني سفیر دی او هغه د هند په مسلمانانو او هندوانو کې یو ډول شهرت لري. مولانا وحید الدین خان د روان کال د اپریل پر 21مه نیټه د 96 کالو په عمر کې د نیوي ډیلي په روغتون کې د کرونا وایرس له وجې وفات شو. هغه 2 زامن او 2 لوڼې تر شا پرېښودې. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي دغه پر مړینه وویل د مولانا پر مړینه خفه شوم، هغه به د روحانیت او بصیرت په چارو کې د باصلاحیته پوهې له کبله تل په یاد پاتې کیږي.